نظام الدین قیصاري ونیول شو خو ملیشې لا هم مقاومت کوي. دا چې قیصاري څنګه ونیول شو، څنګه یې ملیشې مقاومت کوي، مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د نظام الدین قیصاري د نیولو خبر ورکړی دی، خو وایي ملیشې لا هم په جګړه بوختې دي. بل خوا د بلخ ولایت یو شمېر سرچینې وایي افغان ځواکونو د نظام الدین قیصاري د پاتې کسانو د نیونې لپاره هوایي عملیات هم پیل کړي دي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی محمد امین دریسوپي وایي د افغانستان د هوایي ځواکونو سرخکي د قیصاري د کور شاوخوا ګرځي او داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې یو شمېر ځواکونه د هغه کور ته هم ننوتي دي تر څو ژوندی یې ونیسي. نوموړی وایي سرخکو د قیصاري په پټنځای د باغ شهر کمال سیمه کې څو توغندي هم توغولي دي. تر اوسه د قیصاري د پلوي ملیشو له منځه د 5 کسانو او د امنیتي ځواکونو د 4 کسانو د ژوبلیدو راپورونه ورکړل شوي دي، خو تایید شوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې جنرال دوستم بیا د امنیتي ځواکونو او قیصاري ترمنځ د منځګړیتوب لپاره عنایت الله بابر فرهمند او ورسره د ملي جنبش ګوند یو پلاوی بلخ ولایت ته استولی دی. د جنبش ګوند غړي بشیر احمد تنجید وایي دا پلاوی د وضعیت د لا خرابتیا د مخنیوي او د حالاتو د کنټرول لپاره سیمې ته استول شوی دی چې د ازبکو قومي مشران هم پکې ګډون لري. خو داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې جنرال دوستم تېره ورځ په خپله په بلخ کې و او هماغه د قیصاري د نیولو امر ورکړی و. پر قیصاري د عامه وژنې، زورواکۍ، غصب او باج ټولونې تورونه دي چې حکومت ته یې له دغو ټولو شیانو څخه د لاس په سر کېدو ژمنه ورکړې وه. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چېرې مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو درسره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه.